پخپل وطن کی ولی در پدر یا مصائبا وطن زمگشتا خو مهاجر یا مصائبا وطن زمگشتا خو مهاجر یا مصائبا پخپل. السلام علیکم. څنګه بشئ؟ ماشاءالله زمونږ ګلالي ماشومان څومره تکړه دي. قدرمن لیدونکو دا چې نن موږ چېرته راغلي یو چا سره یو تر اخره پورې موږ سره واوسئ دغه ګلالي ماشومان دپاره موږ څه کوو. زما هېوادوال چې ګورئ خړه ځمکه باندې تیږو باندې ناست یې او زده کړې کوي. که دغه تیږو باندې زه او تا کینو چې زده مې هغه رانه غلطېږي. دوی بیا هم هڅه کوي او کوشش کوي چې راشي درس ووایي. متاسفانه چې دوی ډېرې نیمګړتیاوې لري. تر ټولو مهمه نیمګړتیا چې هغه اوبه وي هغه انشاءالله پوره کېدونکې ده. دې دپاره اوبو سا انشاءالله ترتیب نیول کېږي. څه ستونزې لرئ تاسو دا ځای کې؟ موږ دلته د ستونزې لرو چې موږ ته باید لا تعمیر لا همې چیز جوړ شي. دغه واړه واړه ماشومان دي بدې نه پوهېږي څوک چېرته ګوري څوک چېرته ګوري. باید یا د چاردیوالي غونډه تاو شي چې دوی مخونه یو طرف ته واړوي او درس ته متوجه شي. څوک یې تیږو نه په عذاب موږ یې ته نه دا هیله کوو چې لا همې لا کوټې لا کوم تعمیر بل شی ووسي انشاءالله انشاءالله. قدرمن لیدونکو زما د ګلالي ورور خبره خو تاسې واورېدلې. دوی موږ او تاسو نه بلډینګ نه غواړي. دوی موږ تاسو نه نور دنیا سهولتونه نه غواړي چې هغوی ته کمپیوټر او هر رقم سهولت ورته شته. دوی فقط دومره غواړي چې موږ فکر درس ته شي، موږ نه یو چردیوالي تاو شي، موږ ته یو داسې یو شی پیدا شي چې موږ کینو هغه تیږو نه فضا بنو چې موږ درس ته توجه وو. اوبه مو کومه نه کولې دلته؟ اوبه پورې یو کورو ته به ورغللو دغه ماشومان به تیږي وو یو کورونه به دوه نفر وو ترموز شیش را ډک هغه به نه اوس پې رسېده. د نړۍ نور ماشومان وګورئ هغه په څه پسند دي اخته چې موږ لا په اوبو لا تر اوسه پورې دي ماړه. د خندا مې له ډېره درده وکړله قدرمن لیدونکو. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. دغه بیا هم آفرین دی وي چې راځي په دغه تیږو باندې ګیني. باور دې په خدای شه زه ورته خو لس دقیقې دقت ونه کړو. دوی بیا هم ټوله ورځ دې تیږو باندې ناست وي. دوی ته لاندې هېڅ نشته. یو شکېدلی په ځای ده او تیږې دې بیا هم درس وایي. تاسو هغه لومړی ضرورت چې و د اوبو انشاءالله نن ورځ کې هغه ختمېږي. تاسې دپاره به د اوبو څا وهل کېږي کاروانه انشاءالله. څومره ورته خوشحاله یې تاسې؟ څوک څوک خوشحاله دي اوبو ته؟ لاسونه جګ کړئ. هغه چا چې ګمراه کړی هغې ته دعاګانې کوئ ټول؟ آفرین دی. د دغه کوچنیو ماشومانو دعاګانې دي انشاءالله حتما الله پاک قبلوي. دا هغه بېګناه او معصوم خلک دي چې تر اوسه لا هېڅ هم نه دي خبر. که داسې وګوره یو سیم هغلته ناسته یو سیم هلته ده نور سیمونه هلته دي ټول سیمپو باندې ورځو. مزواني واو سخوال زندگی واو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. آفرین دی آفرین دی. ماشاءالله څومره تکړه یې تاسو څومره تکړه یې ماشاءالله. زما دغه ورور اوس هم په ډاګ باندې ناسته دغه ورور مې په ډاګ باندې ناسته دغه ورور مې په ډاګ باندې تیږو باندې ناسته دغه ټول په تیږو باندې ناست. یو شکېدلی په ځای ده چې بل څه لا نشته. خیر زموږ دغه ماشومان هغه سهولتونه نه دي لیدلي کومه چې په نورو نړۍ کې دي. ځکه وایي چې کوم مشکل موږ نه لرو. موږ عادت یو غره سره او تیږو سره عادت یو. ستاسو هغه د اوبو ستونزه حل کېږي انشاءالله. صحیح ده؟ خوشحاله یې ورته؟ څوک خوشحاله دي لاس دې جګ کړي ټول؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. معلم صاحب محترم دی ډېرې ستونزې نه لري حتی فضا یې نه لري او فضا هم داسې نه لري کنه څه بلال ته لته ودی مدا په باد وول نه منله خبره. دی خو په تیږو نه اوسي دا اوس په تیږو نه اوسي هغه په تیږو نه اوسي بل په تیږو نه اوسي. دا خو زه ما دغه دونه شتمني شته نه ودی مو چې طبعا جاله وخله دا 2 لک روپۍ دغه په وکړي خو د پیزاکیا په وخله ودی مو دا کې صحیح چې یا مهاجر یا مصائبا زما خواږه ملګري رانه تللي ټول جدا دي. زما خواږه ملګري رانه تللي ټول جدا دي. دا ځکه په صحرا په سم ډګر یم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل
شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اے اللہ دا کاروبار تا چې دا صدقه جاریه دو او عظیمه صدقه دو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارک حدیث کې فرمایل دي چې دی اوبو وبسل دا صدقه جاریه دو ان تر مرغیو حیواناتو پوری چې څومره د دې چې دا وبچیخي الله پاک دی هغه خلقو دی پورا په تله د میزان کې قیامت پورې صدقه جاریه قبول او مقبوله وګرځوي. چا چې د دې پورا او د دې اوبو دی خو د پورا کوشش کړل او کوم خلکو چې د دې پورا نیت ښه کړل کوم خلکو چې د دې پورا خپل قدمونه وخوستي دي ای الله سخت ورځ د قیامت باندې خدای خوشالۍ نصیب کړي دنیا کې کامیابی نصیب کړي ټول حاجتونه دنیوي او اخروی خدای وته پرا کړي ای الله پاک دې صدقو جریو ثوابونه ای دې په ټول مردگان د اسلام په مکمل ورسه ای الله په ژوندۍ باندې چې دې لوی کور دې پورا دی اخلاص سره وروتل دي خدای پاکه خوشاله زندگی دنیا او آخرت کې نصیب کړي. کاروان صاحب ته او د دې ملګرو ته خصوصي دا وکړي چې یا الله پاک پروردگار عالم چې دا کوم نیت د ګرځول ده د نیت قبول او مقبول ګرځوا یا الله اضافه نور د خیرونو طاقت مون سره ورته نصیب کا یا الله د نور خیرونو توفیق مون سره ورته نصیب کا اے الله پاکه دا صدقه جاریه قیامت پورې مارګ پورې د دې پورا خصوصي وګرځوا اے د ملګرو دې پورې خصوصي وګرځوا یا الله پاکه توبه لیدله او ته ویني چې اوس په دې وبو باندې شروع کوي خدایا دا تر ومه منځ کې پوری په اجر عظیم کې په تر د میزان کې وي ته حساب کا یا الله پاکه مونږه مو ایمان سلامت کا د دنیا نو په ایمان باندې رسخت کا او چې کله رسخت کېږو دا کلمامو پر ژبه باندې ځلې خو سجری کا چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. کله باندې دونکو دغه باندې ان شاء الله کار شروع کیږي کله چې غواړئ چې د حقوقو په برخه کې موږ سره همکاري وکړئ موږ به داسې مستحق ځایونو ته رسوو لکه څنګه چې تاسو دغه برابر کړئ ان شاء الله شروع کیږي اوس موږ سره اوسئ دا به ان شاء الله وګورو وځي او دغه ثواب ټول بر هغه چا چې رسیږي چې په دې برخه کې همکاري کړي ده. پل کور لرم جرا لرم جمعت لرم وطن کې پل کور لرم جرا لرم جمعت لرم وطن کې بلا کلونه تیر شول را پار یم صاحبا صاحبا وطن زمونږ شته خو مهاجر یم صاحبا. قدرمن لیدونکو تاسو ګورئ چې د مکتب دپاره اوبه دوی د لارې ځای نه راوړئ دلته اوبه نشته بشکو کې راوړي دا چې اوس وروړې دانې په شکردونو ته یې ورکوئ شی پکې دانې دا چې کېږي که نه دومره خیر خدای مې رابونه دغه دا نن ورځ نو سبب انشاءالله هر څه پار شي خدای مې رابونه انشاءالله چې موږ اتفاق اتحاد وي او د مو غیرتي وروڼه وي دا ټولې ستونزې به حل کېږي. قدرمنو هېوادوالو ګرانو وروڼو ستاسو امانت ستاسو هغه پیسې موږ په دغه ځای کې مصرفوو چې خلک دومره سخت مجبوره دي چې له لارې لارې ځایونه اوبه په بشکو کې راوړي هغه دوه ونه وګوره نو خدای په دوه نفره رانیولې ده هر وخت له موږ سره واوسئ او موږ به بیا ستاسو امانت تر داسې مستحقو خلکو رسوو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې له ډېر لرې نه په بشکو کې اوبه راوړي. اوبه صدقه جاریه ده تر ټولو بهترینه صدقه ده دا اوبه به وي او موږ به نه وو ثوابونه به پرې رسېږي. مهاجر یم صاحبا وطن زمونږ شته خو مهاجر یم صاحبا په خپل وطن کې ولې در په در یم صاحبا وطن زمونږ شته خو مهاجر یم صاحبا وطن زمونږ شته خو مهاجر
زندگی وا قدرمن لیدونکو تاسو ګوره چې پیپو کارم هغه د نیم ختم لکه فاتحه هم ختمیږي تر دې دمه دغه خپرونه تاسو موږ سره ولیدله د ټولو نه مننه خوشحاله اوسئ دا کومک چې موږ سره کړی یو سوال ورور کړی دی په پورې ودان الله ته اجر ورکړي دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوو راتلونکي برخه به انشاءالله راتلونکي ویډیو کې موږ سره وګورئ د دې برنامې جوړولو مرسیبل او دغه نور شیانو تر بیا ښې چارې او ښه وخت کې ولې در په